بسم الله الرحمن الرحیم. یو سړی او ډیر زیات محتاجي مسکینی پیسې نه لري، د رزق هیڅ درک نه لګي، بچي ورته ژاړي په کور کې، قرضونه ورباندې او ډیر زیات محتاجي. یو ورځ دا سړی روان یې او خپل په غمونو او سوچونو کې غرق کې او فکر یې دی چې د ولږې نه به مړ کېږم، فکر یې دی چې د زما بچي به څه خوري، زه به څه کوم او دا دنیا به څنګه تېرېږي. ناڅاپه یې خپه په ځمکه کې ښخه شي. کله چې دی د خپل پښه راوچته کړي چې ګوري لاندې یو خزانه پرته ده او دا خزانه د سرو زرو ده. دا سره زر یا دا سونا راواخلي په بازار کې خرڅ کړي او دا سړی ناڅاپه مالدار شي. ستاسو څه فکر دی چې دا سړی به د کومې خوشحالۍ احساس کوي؟ یقینا چې ډېره غټه خوشحالي به محسوسه وي. او د دې وجه نه زموږ په پښتنو کې دا عادت دی کله چې یو سړی لږ پیسې پیدا کړي هلکه وایي کومه خزانه دې پیدا کړې. د دې وجه نه یو ملګري به ویل کله چې زموږ په پښتنو کې چې کله یو څوک مسکین شي نو هغه ټول سوچونه بیا د خزانو کوي چې هلکه یو خزانه راباندې پېښه شوی وی او د دې مشکلاتو نه الله خلاص کړی وی، ټول سوچونه او فکرونه د خزانو کوي. د خزانې ته ولې انسان داسې ډېر خوشحالېږي؟ هغه په دې وجه چې دا د خزانه خو یو مال دی او رزق دی، او دویم دا دی چې په یو ځای باندې دی، په یو ځل انسان مالداره کوي. د دې وجه نه دا خلک ډېر خوښوي. نورو داسې ډېر خلک په دنیا کې شته چې هغوی ته رزق راځي خو په ترتیب ورته راځي او تدریجا ورته راځي، وختاً به وختاً ورته راځي، په یو ځای نه ورته راځي. خو دا د خزانې رزق چې دی دا یو ځای دی او ډېر دی، په دې وجه یې خلک ډېر زیات خوښوي. نو د دې وجه نه څوک چې مسکین یو په خزانه باندې پېښ شي نهایت زیات به خوشحاله کېږي. خو آیا محترمه معلومات درته شته چې لکه څنګه چې په دې دنیا کې خزانې شته دغسې په آخرت کې هم خزانې شته؟ د آخرت خزانه چې ده هغه په دې دنیا کې د انسانانو سره په لاس کې ده، په آخرت کې هم دغسې انسانان محتاج دي. په دې دنیا کې خو لا د رزق وعده الله رب العالمین کړی ده، خو په هغې دنیا کې د اجر او د ثواب وعده الله رب العالمین د انسان سره نه ده کړې. که په دې دنیا کې یو څه وګټل هلته درته میلاویږي، که نه داسې نشته چې هلته ته بیا عمل وکړې، هلته بیا کوشش وکړې او لاړې په ځمکه باندې ګرځې چې ماته یو چا ته ووایه چې ماته پیسې راکړه یا یو د چا مزدوري وکړې، دا نشته دی. نو هلته خزانه چې ده دا ډېره مهمه ده، د هغه د آخرت خزانه ډېره مهمه ده د دې دنیا د خزانې نه. نو د دې وجې نه هغه خزانه چې ده باید مسلمان یې اوس له وپېژني. معلومات درته شته چې د هغه ځای خزانه څه شی ده؟ عبدالله ابن قیس یا ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی، هغه فرمایي وایي د خیبر د غزا نه زه را روان وم، وایي رسول الله سلام په وښه باندې ناست و، زه شاته روان وم. وایي رسول الله سلام راته اواز وکړ چې ای عبدالله ابن قیسه، وایي ما ورته ویل چې لبیک یا رسول الله. وایي هغه راته وفرمایل چې ایا د آخرت یو خزانه نه درښیم، د جنت یو خزانه نه درښیم؟ وایي ما ورته ویل چې بله یا رسول الله، د الله رسوله ولې نه راښې؟ وایي رسول الله سلام راته وفرمایل چې دا قول لا حول ولا قوة الا بالله، دا قول چې دا د جنت یو خزانه ده. علماء کرام فرمایي چې خزانه داسې ده چې د دې ثواب به یو ځای او ډېر ثواب به وي او داسې به انسان ور باندې خوشحالېږي لکه څنګه چې په دې دنیا کې یو مسکین په خزانه باندې پېښ شي. نو دا ذکر کول چې لا حول ولا قوة الا بالله دا ډېر زیات ثواب لري چې مسلمان باید همیش وکړي. او معنا یې دا ده، ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې معنا یې دا ده چې لا حول على الطاعة ولا قوة على ترك المعصية إلا بالله. نشته ده قوت او توفیق ورکون که ده طاعت مگر یو الله، او نشته ده طاقت او قوت ورکون که ده گناه ده پریخستلو مگر یو الله. او ثواب پکې په دې وجه ډېر دی چې په دې الفاظو کې او په دې ذکر کې ته الله ته ځان سپارې، یعنی الله رب العالمین ته دا ووایه چې یا الله که ګناه پرېږدم هم ستا په توفیق یې پرېږدم او که طاعت کوم هم ستا په توفیق یې کوم. نو الله ته توفیق راکړې، ته الله ته ځان تسلیموې، الله ته خپل عاجزي او خپل کمزوري ښکاره کوې او په دې باندې رب العالمین خوشحالېږي. د دې وجې نه دا کلمات چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده او په ورځ د آخرت کې به داسې ور باندې خوشحالېږي لکه څنګه چې په دې دنیا کې انسان په خزانه باندې خوشحالېږي. الله دې موږ ته دا خزانې ډېرې را په نصیب کړي، هیرای نه کړي. د نورو خوږو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زر تر زره در ورسیږي.